بسم الله الرحمن الرحیم د بریا یوټیوب چینل د کراغلاس دوستانو زه عبدالظاهر یم که چیرته غواړئ چې کمپیوټر په پښتو او دري ژبو زده کړئ نو یوټیوب کې بریا ټیګ ولیکئ زما ویب سایټ به خلاص شي او په دې کې که چیرې پلی لیست کلیک کړئ نو ټول هغه پروګرامونه چې ما په پښتو او دري ژبو ریکارډ کړي دلته موجود دي او د هر یو سره په تعداد لیکلی وي چې مثلا فوټوشاپ 14 ویډیوګانې دي د کورل را 12 د HTML 15 د مایکروسافټ ورډ 22 که هر پروګرام باندې کلیک کړئ نو د هغه ټولې ویډیوګانې په مسلسل ډول تاسو ته ښکاره شي دوستانو دا ویډیو د اکسل د هغه فایلو په هکله ده کوم چې پاسورډ لري که چیرته مثلا مونږ یو اکسل فایل ته پاسورډ ورکړی وي او پاسورډ یې زموږ له یاده وتلی وي نو څنګه به بیا بیرته هغه خلاصوو یا مثلا یو څوک مونږ ته فایل استوي چې هغه پاسورډ ولري او په هغه کې مونږ تاسې کار نشو کولی نو د هغه پاسورډ به څنګه ختموو د مثال په ډول دا فایل ده زه اوس کولی شم چې هر تغییر پکې راولم تر اوسه پورې پاسورډ نه لري زه به پاسورډ ورته ورکړم او وروسته به بیا بیرته پاسورډ څنګه ختموو مثلا که چیرته مثلا یا پاسورډ زموږ له یاده وځي او یا مثلا یو چا راته استولی وي پاسورډ ولري تیار نو پاسورډ به یې څنګه ختموو زه به دې ته فعلا پاسورډ ورکړم دلته به راشم پروټیکټ شیټ به کلیک کړم او دې ته به یو پاسورډ ورکړم مثلا زه یو پاسورډ ورکوم اوکې نو اوس که زه دا فایل کې هر شی لیکم نه لیکل کیږي اجازه نه راکوي زه به دا فایل سیو کړم کلوز به یې کړم یعنې که دا فایل هر وخت څوک خلاص کړي او پاسورډ نه وي ورسره هېڅ شی به پکې نشي لیکلی نو څنګه به د دې پاسورډ ختموو چې مثلا زموږ یا پاسورډ له یاده وتلی یا چا راته استولی نو پاسورډ به یې څنګه ختموو نو د دې لپاره چې موږ دې پاسورډ ختم کړو اول راشئ ویو ته په ویو کې آپشن چینج فولډر آپشن ویو او په دې ځای کې هاید ایکسټنشن فار اننون فایلز ټایپس دا ټیک مارک ایسته کړئ تر څو د دې ایکسټنشن موږ ته معلوم شي نو وینې ایکسټنشن یې موږ ته معلوم شو چې ایکسل ایکس ده دا به موږ تاسې رینیم کړو رینیم او دغه ایکس ال اس ایکس په ځای به موږ تاسې ورته زیپ ایکسټنشن ورکو کله چې زه دا کلیک کوم دا ماته وایي چې are you sure you want to change it دا به یس کو تر څو دا زیپ ته چینج کله چې دا زیپ ته چینج شو دا به رایټ کلیک کوي او ایکسټریکټ به کوي یا دلته یا هر ځای کې چې غواړئ کله چې دا موږ تاسې ایکسټریکټ کړو د دې نه به څو فولډرونه او څو هغه راشي په دې کې به تاسې ایکس ال فایل خلاص کړئ ایکس ال فولډر ووهئ بیا به راشئ ورکشیټ ته ورکشیټ کې کوم شیټ چې پاسورډ لري همغه به خلاص کو مثلا هغه کې موږ په هغه فایل کې موږ تاسې یو شیټ ورلو نو ځکه دلته یو راته ښیي که مثلا 3-4 شیټه وي ټول به راته ښیي د هر یو پاسورډ چې ختموو په هغه به موږ تاسې رایټ کلیک کوو اوس فعلا شیټ 1 پاسورډ لري په دې به رایټ کلیک کوو اوپن with notepad سره به خلاص کو اوس به لاړ شو فایند ته کنټرول اف به ووهو چې فایند راشي په دې کې به دلته پروټیکشن ولیکئ او فایند به یې کوئ کله چې پروټیکشن ولیکئ دلته به پروټیکشن درته راشي کله چې دا ځای پیدا کړو اوس به دلته دا پروټیکټ شیټ وینئ دا ډیټا شیټ له دغه ځای نه به دا شی شروع کړو او تر دغه پیج مارجنه دغه ټیګ به مکمل ترې ډیلیټ کړو دا ټیګ به مکمل ډیلیټ کړئ او دا به سیو کړئ کنټرول ایس بیرته به یې کلوز کړو کله چې دا بیرته کلوز شي بیرته به شاته راشو یو نور هم شاته له دغه ځای ته دې ځای به دا ټول سلیکټ کړو دا چې ټول سلیکټ کړو بیرته به ورباندې رایټ کلیک کړو او زیپ ته به یې چینج کړو موږ تاسې ما کمپیوټر کې هغه شته سافټویر شته نو کیدای شي په دې هم زیپ کړو کلیک یې کړو دلته به زیپ اوکې وینئ دې نه به زیپ جوړ شي مثلا د ایکسل په نوم یا په هر نوم چې وي دا به بیرته رایټ کلیک رینیم کړو او دا زیپ به یې بیرته ترې ختم کړو او بیرته به ایکس ال اس ایکس د ایکسل ایکسټنشن ورکو کله چې انټر کړو نو دلته به موږ ته وایي چې are you sure you want to change it دا به یس کړو بیرته به زموږ ستاسې ایکسل فایل راشي یعنې اوس که دا ډیلیټ کړم او دا هم ډیلیټ کړم هېڅ فرق نه کوي که چېرې زه دا خلاص کړم ما ته به هماغه شیټ خلاص شي او پاسورډ به نه لري زه به اوس هر تغییر پکې راوستلی شم نو دوستانو دا شو زموږ د نن ویډیو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي که چېرې ویډیو خوښه شوې وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره هم شریک